السلام علیکم ګرانه پښتنو ملګرو، امید لرم تاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانه ملګرو، فیسبوک دای رقم شی ده چې مثال هغه هر پښتون که ماشوم وي که غټ وي که وړ وي که هر رقم وي استعمالوي. نو نن د فیسبوک دوه هغه سکیورټي شیان درښیم چې هغه دومره ضرور دي چې بیخي زیات ضرور دي موږ د پښتنو لپاره او زیاتو خلکو ته بالکل معلوم هم نه دي چې آیا دا څه لپاره استعمالیږي، څه شی دي او څه رقم موږ استعمال کوو. نو نن د فیسبوک هغه دوه شیان درښیم چې هغه تاسو ته معلوم به وي، ډېرو خلکو ته معلوم وي خو ډېرو ته بیا نه دي معلوم. نو کوم څه نه دي معلوم، دا ویډیو د هغو لپاره ده. د فیسبوک دوه هغه شیان درښیم ستاسو به ډېر شیان ځینې زده کړئ. تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل، زه افضل خان. راځئ شروع کړو. نو ګرانو ملګرو، دلته له ما چې ډېرو خلکو پوښتنه کړې وه چې د فیسبوک انریکګنایزډ یوزر معلومات راکړه او د 2 فیکټر اتنټیکشن معلومات راکړه چې څرنګه موږ هغه چې فایده واخلو. د فیسبوک ضروري معلومات دغه دي چې مثال موږ څرنګه له هغه چې معلومات اخیستلی سو. دلته موږ ځو خپل اپشن ته، د فیسبوک کوم اپشنس راځي په دغه باندې چې موږ کلیک وکړو بیا اپشن راځي. صحیح ده، بیا ځو کته او په سیټینګ باندې کلیک کوو. په سیټینګ چې کله موږ کلیک وکړو دلته یو ځل بیا په سیټینګ کلیک کوو او کله چې موږ په سیټینګ کلیک وکړو دلته د موږ اکاونټ سیټینګ راځي او سکیورټي راځي. صحیح ده، سکیورټي تاسو وینئ دغه سکیورټي وایي او د هغه بعد دلته لیکلي سکیورټي اینډ لاګین. دلته موږ باندې موږ کلیک کوو او په دغه کې دوه ډېر ضروري اپشن دي. صحیح ده، یو خو دغه اپشن ما تاسو مخته درښولی، یعنې چیرې چې تاسې آی ډي خلاص سوي دي لا بندي سوي دي هغه دلته تاسو معلومولی سئ. دا خو دلته پرېږده. دوه کوم ضروري شیان چې د نن څه ما په هغه ویډیو جوړه کړې ده هغه دوه شیان دغه دي، ډېر ضرور شیان، بې حده ضرور شیان. هغه شیان دي چې بیخي خلک ورته نه معلوم او تاسو بې ګورئ ما دواړه اون کړي هم دي. تاسو به نه یې اون کړي، ما ته معلوم دي. تاسو ولاړ شئ خپل فیسبوک ته وګورئ چې آیا تاسو اون دي که نه دي اون. څه شی دي، څه لپاره دي. دغه اول ده، صحیح ده، get alerts about unrecognized logins، یعنی تاسو به ځان خبر کړئ که یو غیر سړی یعنی د تا له آی ډي سره څه تعلق نه لري هغه سړی که تا آی ډي خلاصه کړي نو تاسو ته به نوټیفیکیشن راسي. دا ما اون کړی ده او ما ته به نوټیفیکیشن په څه شي راځي، ما ته به نوټیفیکیشن په خپل ایمیل راځي. صحیح ده، ما اون کړی خپل ایمیل باندې به ما ته نوټیفیکیشن راځي. صحیح ده، پوه شوستئ. په مسنجر باندې تاسو کولی سئ، په نوټیفیکیشن فیسبوک باندې تاسو کولی سئ. دلته تاسو فیسبوک هم اون کولی سئ، یعنې تاسو به فیسبوک کې کوم نوټیفیکیشن راځي هغه به دلته تاسو اون کوئ او ما دا نه ده اون کړی، دا به زه اون کړم. صحیح ده، دلته ما ته اوس په فیسبوک باندې هم هغه نوټیفیکیشن کوم دي هغه به راځي. صحیح سو، دغه سو دا ډېر ضرور شی و، یعنې ته به ځان خبر کړې چې کله څوک د تا فیسبوک آی ډي خلاصه کړي. دا خو سو unrecognized logins. دلته لیکلی use 2 factor authentication، دا څه ده، دا ما اون کړی ده. دغه د رقم شی ده چې که څوک د تا آی ډي خلاصه کړي نو خلاصه نه بل څوک به یې تا آی ډي نشي خلاصولی، هلته به یې خلاصولی سي که ته یو کوډ راځي د اپشن کې یو کوډ راځي، هغه کوډ که ته سړي ته ورکې بیا یې مثال خلاصولی سي. نو دغه اپشن به تاسو دلته اوف لیکلی، دا اوف لیکلی به یې دا به تاسو اوف لیکلی ویني، وای ټرن اوف ما ته اوس وایي وای بند یې کړه، خو ما ټرن اون کړی دی. تاسو ول که به هم ټرن اون لیکلی په ټرن اون باندې به کلیک کوئ بیا به دلته ولیکل چې ټرن اوف، نو تاسې هغه کوم اپشن چې د 2 فیکټر اتنټیکشن به خلاص شي. داسې خلاص شي. دغه فایده څه شی ده، دغه فایده دغه ده که ته په خپله باندې یو چیرې له فیسبوک نه بغیر که په یو براوزر کې ته خپل فیسبوک آی ډي خلاصه کې نو تر هغه به نه خلاصېږي. که ته یو کوډ راځي هغه کوډ که ته نه کې ووایي هغه کوډ به تا ته چیرې راځي، هغه کوډ به تاسو ته دلته راځي. دا به تاسو بیک کړئ، دلته سیټینګ ته ولاړ سئ او دلته لیکلي دي کوډ جنریټر. صحیح ده، دا کوډ جنریټ کېږي 15 سیکنډه بعد نوی کوډ جنریټ کېږي. په دغه باندې تاسو خالي دی ټیک وکئ او کوډ کاپي سو. صحیح ده، او هغه کوډ به تاسو ورې پکې ووهئ چیرې چې ته خپله آی ډي خلاصوې. صحیح ده، امید لرم پوه شوي به یاستئ. دلته به تاسو ولاړ سئ، سیټینګ ته به ولاړ سئ، سیټینګ بعد به سکیورټي اینډ لاګین ته ولاړ سئ، د سکیورټي لاګین بعد به ولاړ سئ
یوز ټو فیکټر اتنټیکشن دا به اون کړئ. داسې اون کړئ نو کله چې تاسو چیرې بل چیرې د فیسبوک نه بغیر په بل موبایل کې لا په بل ویب سایټ براوزر کې که تاسو خپل آی ډي خلاصوئ د آی ډي به خلاصوئ بیا تاسو ته یو کوډ راځي. یو خو د ایمیل او پاسورډ هغه ځان ته کوډ وي، دلته به یو تاسو ته بل کوډ راځي او هغه کوډ دلته تاسو پیدا کولی سئ. چیرې لیکلي وو کوډ جنریټر، صحیح ده، کوډ جنریټر باندې تاسو کلیک کړئ او دلته به تاسو ته یو کوډ وي، هغه کوډ باندې تاسو کلیک وکړئ، کاپي به یې کړئ او ورې به پیسټ کړئ. چیرې ستا کوډ له تا نه غواړي بیا به تاسو آی ډي خلاصیږي. دا هر شی چې دا د سکیورټي لپاره دی، یعنې زموږ آی ډي به اوس مثال ډېر په مشکله باندې بل څوک خلاصولی سي، بلکې ناممکنه باندې خلاصیږي. هغه خلک یې خلاصولی سي کوم چې هیکینګ کې د فیسبوک هیکینګ یې زده کړی وي، د بینک هیکینګ یې زده کړی وي، هغه ځان ته خبره ده، هغه زموږ د حساب بار خبره ده. نو په دغه ویډیو کې مې دغه ضرور شیان در وښول. امید لرم چې خوښ شوي به مې. که مې خوښ شوي ویډیو لایک کوئ، له نورو ملګرو سره مې شیر کوئ چې نور ملګري هم له یوه واړه شي چې ډېره غټه فایده واخلي. تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل. زه یم افضل خان، د الله په امان.